زم دا غواړم چې زما اصلاح وشي ځکه زما آخرت ستی تر آخرت مخته دی زم د الله په دربار کې پیښیږم زم د محمد رسول الله په دربار کې پیښیږم واورئ کم چا شکنځا وکړله هغه خو لاړې کافر سو چې کافر سو چې دا نه مني چې دا سړی کافر نه دی دا خبره دی نه مني چې او یا دا کافر نه دی دا مسلمان دی دا سړی هم کافر سو صحیح زما دا مسلې نه دي چې بیا درته بیانوم اور نه لګوم دا خولې کنټرول کوي که ته وایې زم لایم زه اوس فی الحاله ابو داود مرته پړاوم تحاوی شریف مرته پړاوم زه د شیخ سلیم الله خان مولانا صاحب شاګرد یم خو چونکې پیډ می خطابت رالی ټیک د سید تخپل کار کو زه بخپل کار کوم ها که ته هغه چمونه کوې بیا به د کرار جواب درکوم خو چونکې زم دا غواړم چې زما اصلاح وشي ځکه زما آخرت ستی تر آخرت مخته دی زم د الله په دربار کې پیښیږم زم د محمد رسول الله په دربار کې پیښیږم واورئ که چا نبی علیه السلام مبارک څه کوي ما انبیا در وښول د محمد رسول الله مور در وښوله که چا شکنځا ورته وکړه دا کافر دا واجب القتل د توبې اجازه لا هم نسته ورته چې ته ووایه توبه وباسه خدای مهربانه دی الله به معافي درته وکړي ګوره دا ما دا در وښول محمد رسول الله ګرڅه نه یادوم هغه ډېر بعد کې خبره ده او بیا به بله درته وکړم بله خبره دا ده که چا په پیغمبر اسلام کې عیب راویستی عیب دا معنا دی تانوي صاحب فرمایي رحمه الله که چا کدو خوړی بیا وویل چې یاره د نبي علیه مبارک کدو ډېر خوښ ولو بل ولې لکه وایه زما نور سره لګېږي تانوي صاحب فرمایي په خپل ملفوظات کې دا کافر سو به دې خبره صحیح سلو محمد رسول الله څه کوي خبره د کدو راله پوه شوس په دې خبره بله خبره دا ده امام مالک صاحب رحمه الله فرمایي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله را نقل کړي دي که چا عایشه صدیقیه رضی الله تعالی عنها ته شکنځا وکړله هغه مرتد دی کافر دی هغه واجب القتل دی داسې په مسلو سر خلاصیږي داسې کاروبارونه ورسره کوئ چې څوک امهات المؤمنین ته بد وایي څنګه کاروبارونه څنګه ډوډیانې ورسره خورئ صحیح سلو پر ما چې راله هر یو شیر سلو چغال هم شیر سلو بل ګداړه هم شیر سلو الله مولوی نور الدین آغا خو الحمدلله د الله په عظیم فضل د خپل استادانو د خدمت په برکت دا زما نن اوله زه بیان کوم تر ګردو ملایانو تی ماشه پیژنئ تر ټولو ملایانو صحیح سو دا مختصره خبره درته وکړه هغه نه وایم دلایل نه وایم پلاني کتاب کې دا لیکلي پلاني کې هغه نه وایم خبره سره وژدېږي د محمد رسول الله د مبارک خبره ده پر دواړو سترګو ته خو د محمد رسول الله ذات ښیې زه وایم د محمد رسول الله خچره نه ده و هغه ته سړی شکنځا وکړي هم کافر دی دا زما عقیده ده